چې پاغه ستاسو هغه اشناس په جام دی وکنه نو څومره خوند به کړو هلکه د اشناس پر د څنګه یاد شوه هغه دې ردو خو نه کنه وایم چې په دولګي چال بل کده مې په سړک روانه و هیره به مې نشي واقعي ډېره خوږه سورلي به یې کوله خو د مرګ څیز نه وایم هغه د نظره شوې وه وایم د دې کلي خلک نه دي د دوی سترګې ګټې چې ګټې وایم که جمدی وکنه نو خشتار یې په خپله ټانګه کې د جزونو اډې ته تلي وو خفه کېږه مه مړه د ګاډي بندوبست شوی نه که نه هغه خپل ټیکسي څه لپاره دی ویمه خانجي سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام په خیر راغی هلکه خانجي ته سلام علیکم ووایه که نه وعلیکم سلام خانجي صاحب وعلیکم السلام روپیه ګله نه په سره برکت هم راغلی خانجي برکت خو مخکې ما سره و دا راته وایه چې نن سبا څه روزګار کوي یاره خانجي هیڅ روزګار نه کوي خو ګورې هر څه ورله ورځي څه کولی شي وای خانجي هر څه کولی شي مثلا اوړه غږلی شي ډوډۍ پخولی شي ځای جارو کولی شي او دی لاسه کې جامې وینځلی شي جامې وینځلی شي بلکل او جامې سري کولی م شي خانجي خالیا ته د برکت خیال ساته او زه ډک ساعت کې راځم ښه وایم ناظر صاحب اوس د ده نوکري زما لاسو کې ده ویم دا ده چې نوکر به کوم او زما د کمیشن خیال به ساتي یا لکه لومبۍ تنخوا به م ستا وي ستا پیژني بله دا ده نوکرولی شم خو بیا ګوره نوکرانه ویستی م شم مړه پته ده راته که نه پته ده راته که نه چپ شه برکته د خانجي نه دا مجمه واده شپه چای واچوه شپه برکتې خو ډېر تکړه معلومېږي خانجي هم د کار سم زمری دی هم خانجي مان یاره نه یاره خانجي والله که هیڅ نمبر چیم دی یا لکه برکتیه هسې بوس باندې ماماجي زه بوس نه بادومه چای مې یادولې چای غلی شه که نه غلی شه نوکري دې لاړه پیژني روپیه ګله لاړه نه نوکري پخه شوه پوه شوې او دا واقعي بې خونده چای دی برکت به د دې نه ښایسته چای پخوي بالکل خانجي که یقین هم نه راځي نو دا ګز او دا میدان اوس به دود شي او پاڼې خانجي وایم که پخلی نشي کولی که نه نو به بیا به چوټي کو هسې خانجي ما دا وې که نه چې تنخوا به څومره راکوي ستا د پیلکۍ عمل شي که نه ستا د میاشتې تنخوا چې ده که نه دړی ګوړه او 2 دړی اوړه او ورسره سنه د پو تورې چای او پو روپۍ د ورځې د میخې ټینګ ووایه چې منظوره ده منظوره د خانجي نو تا ته نه ویمه تا ته ویمه ما ته منظوره ده خانجي ها بس سبا د کار راځه بیا یاره خانجي ما دا ویل که نه چې دی به په حجره کې کار کوي او که په کور کې به کار کوي دی به په کور کې کار کوي او دی خو د موږ په لاس کې ورکوټې نه شوه 70 پردي خبره پکې نشته دا راتلو سره خو به خدای زما ګناه معاف کړي برکتې د متبر خان سره سلام کړو چې موږ یې مصیبت وکړو مورې د خپلوان څخه ګډه کول مصیبت نه وي بلکې دا د خپلوانو فرض وي چې د یو بل سره امداد وکړي انسان شاه زموږ خپل نه دی د پلار خور دې په واده وه او چې خور لاړه نو رشته م لاړه دا ته څنګه خبرې کوې مورې برکتې څوک دی زما د پلار خورا نه دی یې جنۍ غلغوټی ته د پردو په سر باندې اوس ما سره ایرې وهې مورې برکتې زما د سقط ورور زوی دی 2 ټکي سبق دې څه وې چې اوس زما خولې ته رادانګې ګلغوټې السلام علیکم نازو ستړې مه شي نازو نور ستړې مه شي خوشحاله اوسې ګلغوټې ته خبرې چې ستا ترور هغه زوی نه دی برکت خان موږ د ځان سره نوکر کو خبر یم خو دې نه به نه خبر چې د بهر ملک نه زما ورور شمشیر خان را روان دی رور دې را روان دی کله سبا له د خیره سره مړې زه خو دې نه راغلم تاله ما وی چې موږ د ځان سره ایرپورټ ته بوځو نه نازو زه نشم تللی
ځکه چې استادان سکول کې نه وي نو ماشومان بیا ډېر زیات شور کوي ته کېښو نه که نه نه زما تعدي ده زما کور کې مو ټولې صفاینې شروع دي ښه ښه ده چې ځې نو په مخه دې ښه یا جنۍ ګل غوټۍ نازو د وچې شونډې رسخت کا خپل کار به کوي مورې ولې به خپل کار کوي دا بده خبره ده ولې بده خبره ده زما ورسره څه رشته ده ولې ستا پلار د هغې پلار سره ناظر نه دی وی به نو مورې پلار مې پوه شه او متبر خان کاکاجي زما ورسره څه رشته ده ستا هغې سره هېڅ رشته نشته دی ولې دا نازو چې موږ کره ځي راځي او دا ته چې ورکره ځي راځي نو دا کومه رشته ده مورې زما او د نازو د مینې رشته ده او چېرته چې د وینې رشته پاتې نه شي نو هلته د مینې رشته څه حیثیت لري بس زه پوه شوم چې ته زما په خبرو باندې خفه شولې خو خفه کېږم دا خو ماسې د غوسې نه ویلې ته زما مورې ته هر څه ویلی شي ګل غوټۍ ما وی که نه که د سکول نه چوټي نشي اخیستې نو ما اخله خو چې کله د سکول چوټي شي که نه نو بیا زموږ کور طرف ته راشه ښه ته د نازو در به شم خو ته کېښو نه د ګازر ولوا مې پخ کړې چې هغه وخورې نو بیا به ځې هسې وچې شونډې رانه مه ځه اوچې شونډې مه یادوه سپورې شونډې یادوه مونې تاسو دواړه کښېنئ خپلو کې خبرې کوئ زه ځم چې تاسو له حلوا راوړم ښه ده مورې ډېره ښه ده ګل ماما خانانو خو ډېر وخت واخیسته رونه رسېدل یاره ویم لږ غلې کېنه مړه مازغه دې رانه وخوړل خو را به شي که نه په تاسو تنوار ته هغه دې راغله السلام علیکم شمشیر خانه بچی خانجي ګاډي نه سامان راکوس کم پیسې دي خانجي سوټکیسونه دي ورکې ښه دا چلو که راکوزې کونې که زما کمرې ته یوسه ښه خانجي تاسو خو په ډېر انتظار کړي السلام علیکم شمشیر خان دی که نه السلام بخیر علیجي بخیر علی بابا دا ایم برکت خان کوکینګ ډوډۍ پخولینګ ستاسو د کور ټولې ډوډۍ زه خلاصوم وی دا مې څه ووي زه پخوم ها مستر برکت نو ته په موږ څه خورې دا خو به جي تاسو ته په ډایننګ ټیبل پته لګي ویری ګډ ډایننګ ټیبل کینه تاسو کینه کینه شمشیر خانه بچی ماما کلی کې جوړدار یوازې په پلیټ کې پیاله چې برکتي راشي نو تا تپوس په کوم چې دار څه چل کړی برکتیا دې خوا راشه شمشیر خانه د اګو حلوا مې دله پخ کړې ده داسې حلوا ده چې تا به په ولایت کې هم نه خوړلي حلوا پرېږده دا راته ووایه چې دا پیالې دې په پلیټونو کې ولې ایښي دي د بیبي اصل کې حلوا لږه وه که نه جي نو ما یې نه تاسو په پلیټ کې ډېره واچوئ او کمه نه شي که نه جي نو خیر دی حلوا به تاسو پرچونو کې وخورئ که نه چې حلوا کمه وه موږ به لږه خوړلې وه کمکله چا په مخ کې بیا داسې ونه کړي ومه شرمې ښه جي ولا شمشیر خانه بچی والا بابا جان ممي والا ډېره پخواری مې تیاره کړې ده جي شاباسي دا ګول والا یاله که برکتیا جی دا څنګه حلوا ده برکتیا جی دالې څه کړي ظالمه ولې جي مرچکې هم پکې دي او خوږ هم ده برکتیا دا دې څه کړي دي چینی مې پکې ځکه اچولې دي چې حلوا ده که نه چې ما یې خوږه شي جي او مرچکې مې پکې ځکه اچولې دی چې هګۍ خو ترسکونې که نه جي وایي دا مې